واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت او دوی د هغه څه تابع شول چې د سلیمان علیه السلام په بادشاہت کې شیطانان الوستل او سلیمان علیه السلام کوپر نه وکړای او لیکن شیطانان کافر شوي وي خلق ته جادو سحر شو او دوی تابع شول د هغه څه چې په بابل ښار کې په دوی ملائکه هاروت او ماروت نازل کړل شوي وي وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه او دغه دواړه به هیڅ چاته شودنه نه کوله مګر چې ویل به اصل خبره دادو چې میږ یو ازمایښت یو نو ته مه کافر کېږه نو هغوی به د دغه دواړه نه هغه څه زده کول چې په هغه سره به د سړي او د هغه د ښځې په منځ کې جدایي راوستله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون او په دې جادو سره دوی هیڅ چاته ضرر نشو رسولای مګر د الله تعالی په حکم سره او دوی به هغه څه زده کول چې دوی ته به ضرر رسو او پیدا به ورته نه رسوله او یقینا دوی په دې پوه وي چې چا د سحر وخسته نو د هغه د پوره په آخرت کې هیڅ برخه نشته او یقینا بد هغه شی چې د هغه په بدل کې د خپل ځونی نه خرج کړل کاش کې کچېره دی په هدلای